د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی زه یا زی. زه یا زی د پښتو په تورو کې 18 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به ووایو. د کتاب 18 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غټ د زه توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له ښي لور نه کیڼ لوري ته په مایل شکل حرکت کوي. دا راښیي چې زه توری داسې لیکل کیږي. د زه توري شکل مو وپېژانده. اوس د زه توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، زه توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، زانګو او ترې لاندې زرګر لیکل شوی دی. دا ګورئ، د زانګو په کلمه کې یو ځلې او د زرګر په کلمه کې هم یو ځلې د زه توری راغلی چې هر د زه توری په سره رنګ لیکل شوی دی. زه د زانګو د کلمې په سر کې د لیکل شوي زه توري غږ دی لکه زانګو. تاسې ووایئ زانګو، بیا ووایئ زانګو. د زرګر په کلمه کې د زه توري د غږ شکل په ځانته شکل په سر کې راغلی دی لکه زرګر. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه زانګو. شاباس. اوس مو چې د زه توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د زه توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د زه توری په لیکنه کې دوه ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم زه توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د پالیس په کلمه کې. اوس دا ګورئ، زه په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، زانګو او ترې لاندې زرګر لیکل شوی دی. دا ګورئ، د زانګو په کلمه کې یو ځلې او د زرګر په کلمه کې هم یو ځلې د زه توری په سر کې په ځانته شکل راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې زانګو رسمه شوې ده. پوهیږئ چې زانګو یې ولې رسمه کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د زانګو انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د زانګو د کلمې لیکل یاد کړئ. د زانګو کلمه له 5 تورو جوړه شوې ده. زه، ا، ن، ګ، و توري چې سره یو ځای شي نو زانګو لوستل کیږي. که د زه، ا، ن، ګ، و توري پیوسته ولوستل شي نو زانګو ته غږ نږدې کیږي. دا ګورئ، د زرګر کلمه له 4 تورو نه جوړه شوې ده. زه، ر، ګ، ر. د زانګو او زرګر په کلمو کې مو د زه توري لیکل ولیدل. اوس به د زه توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د زه کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه، ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي لکه دا زانګو ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د زه توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا زانګو ده. دا زانګو زړه ده.
اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس. په هر هغه ز توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 3 ځلې د ز توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ ز توري پر سر ز توری ولیکئ چې د ز توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي. د ز د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ز توري ځان ته شکل لیکو. د ز توري ځان ته شکل لیکو. ډېر ښه. په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. زما ورور زرګر دی. زمرک په بازار کې ګاڼې جوړوي. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د ز توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه ز توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر ز توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو ز توری د زما د کلمې په سر کې په ځان ته شکل راغلی دی. یو ز توری د زرګر د کلمې په سر کې په ځان ته شکل راغلی دی. یو ز توری د زمرک د کلمې په سر کې په ځان ته شکل راغلی. یو ز توری د بازار د کلمې په منځ کې په ځان ته شکل راغلی. زما ورور زرګر دی. او دویمه جمله داسې ویل کیږي زمرک په بازار کې ګاڼې جوړوي. اوس قلم راواخلئ دا په سپین او زیړ رنګ چې زما ورور زرګر دی لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه زمرک په بازار کې ګاڼې جوړوي د جملې په سر ولیکئ. زما ورور زرګر دی. زمرک په بازار کې ګاڼې جوړوي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا زانګو ده. دا زانګو زړه ده. زما ورور زرګر دی. زمرک په بازار کې ګاڼې جوړوي. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي. خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر ز توری په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا زانګو دا زانګو زړه ده. زما
د زمرک په بازار کې ګاڼې جوړوي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. وارخطا کیږئ مه. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یو کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ز توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ز توري د پاسه ز توری ولیکئ. کله مو چې هر ز توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا زانګو ده. دا زانګو زړه ده. زما ورور زرګر دی. زمرک په بازار کې ګاڼې جوړوي. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ز تمرین وکړئ. د ز توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي ز توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا زانګو ده ولیکئ او په توره کرښه دا زانګو زړه ده ولیکئ. د ز توري یوازې شکل لیکو. د ز توري یوازې شکل لیکو. د ز توري په پای کې شکل لیکو. د ز توري په پای کې شکل لیکو. د ز توري یوازې شکل لیکو. د ز توري یوازې شکل لیکو. د ز توري په پای کې شکل لیکو. د ز توري په پای کې شکل لیکو. دا زانګو. دا زانګو. زړه ده. زما ورور زرګر دی. زمرک په بازار کې ګاڼې جوړوي.
د ز توري یوازې شکل لیکو. د ز توري یوازې شکل لیکو. د ز توري په پای کې شکل لیکو. د ز توري په پای کې شکل لیکو. دا زانګو. دا زما ورور زرګر دی. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ز توري شکلونه لکه زړه، پالیز یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: زانګو، زرګر، زړه، پالیز، زما، ورور، بازار، کې، ګاڼې، جوړوي، زمرک، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.